خلیلزاد وایي چې د افغانانو هغه خوب یې رښتیا کړی چې له 40 کلونو یې د سولې لپاره لیدلی و. د افغانستان لپاره د امریکا بهرنی چارو وزارت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ماموریت یې بریالی و او د افغانانو هغه خوب یې رښتیا کړی دی چې له 40 کلونو یې د سولې لپاره لیدلی و. خلیلزاد زیاتوي په افغانستان کې د امریکا 20 کلنه اوږده جګړه پای ته رسېدلې، خو اوس افغانان له نوو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلیلزاد په وینا ماموریت یې پای ته رسېدلی، خو د افغانانو هغه خوب یې رښتیا کړی چې له 40 کلونو یې د سولې او امنیت لپاره لیدلی و. نوموړي ډاډ ورکړی چې لا هم په ټوله سیمه کې د امنیت او سولې ټینګښت لپاره ژمن دی. هغه د امریکا نوي ځانګړي استازي ته د بریالیتوب هیله څرګنده کړې ده. زلمی خلیلزاد هغه افغاني الاصله امریکایي ډیپلومات دی چې په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان په ناورین کې د امریکا له لوري په یو ډول نه یو ډول ښکیل پاتې شوی دی چې په دې موده کې بیل بیل ماموریتونه ترسره کړي دي. خبر ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.